پارټۍ نن دې ښار ته راغلې ده. موږ د چا نه خیرات نه غواړو، موږ د چا نه زکات نه غواړو. خدای پاک دې د پنجابي وطن سره زر کړي، پنجابیانو ته مبارک شه. خدای دې د سندي وطن سره زر کړي، سندي ته مبارک شه. خدای دې د بلوچ وطن سره زر کړي، بلوچ ته مبارک شه. خدای دې د سرایکي وطن سره زر کړي، سرایکي ته مبارک شه. لیکن زما د وطن د پښتونخوا وطن اوبه، د پښتونخوا وطن معدنیات، د پښتونخوا وطن نعمتونه، د پښتونخوا وطن اوبه، بجلی، پټرول، دا د دنیا په هر قانون د دې ولس حق دی. دا زموږ د قام دي، دا زموږ د قام د بچیانو دي. دا خبرې غلطې دي چې یو پارټۍ وایي زه تا ته روټي کپړه مکان درکوم، بله پارټۍ وایي زه مهنګایي ختموم، بله پارټۍ وایي زه لا قانونیت ختموم. دا هیڅ نشي ختمېدی. زموږ روټي کپړه مکان د سوات زمرد دي، زموږ روټي کپړه مکان د شکردرې پټرول دی، زموږ روټي کپړه مکان د کوټي کویله ده، زموږ روټي کپړه مکان اباسین، کابل او د سوات سیند دی. دا به موږ حق کړو، دا به موږ غواړو. په خواست به یې غواړو، په زاري به یې غواړو، په جلسه به یې غواړو، که مجبوره سو په شنه زور به یې غواړو، خامخا به یې غواړو. دې دپاره موږ راغلي یو. موږ پاکستان نه ماتوو، موږ د دې وطن د علماو سره لږ ګیله ده. مولانا فضل الرحمن محترم دی، پر ما دوست دی، زما ګران دی. قاضي صاحب ډېر محترم دی. د دې وطن ټول علما دلته به د جماعت اسلامي د جمعیت علما